در آبادیش از این بدرق ریزیم، در آبادیش از این بدرق ریزیم، سرسبز کنیم دشت و بیابان میهن، گلگون بسازیم کوه و دامان میهن. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ ښه راغلاست. لغمان شریف او په لغمان شریف کې فرزغان ولسوالۍ طبیعي ښکلا، منظرې او امنیت هغه څه دي چې د هیوادوالو زیات وخت ارمان و، اما لغمان له دغه ښایسته نعمتونو څخه برخمن شوی دی. راځئ فرزغان ولسوالۍ ته راسئ تر څو طبیعي منظرې، ابشارونه او داسې نور څه ووینئ. څه زیب لري، زینت لري، ښکلا لري وطن، څه زیب لري، زینت لري، ښکلا لري وطن. لغمان ولایت هغه زرغون ولایت چې د طبیعت ښکلا یې د خلکو د مینې او امنیت فضا یې د افغانستان د سوکالۍ نوې کیسې بیانوي. ولس په ډاډمن چاپېریال کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. بازارونه آباد دي او خلک آرامه ساه اخلي. ماشومان د علم په لور روان دي. د غیرت هسکا او اعلی لري وطن، شمله د غیرت هسکا او اعلی لري وطن. د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې لغمان کې د امنیتي وضعیت د پام وړ ښه شوی. هغه امنیت چې د خلکو د ورځنی ژوند یې له بار او هیلو ډک کړی دی. لري وطن، څه زیب لري، زینت لري، ښکلا لري وطن، په سر دستار د امن او حیا لري وطن، په سر دستار د امن او حیا لري وطن. په علم او جهاد کې ثاني نه پیدا کیږي، په علم او جهاد کې ثاني نه پیدا کیږي. تاریخ پدرس جهان کې د بریا لري وطن، تاریخ پدرس جهان کې د بریا لري وطن. نوم مې شیراز ده، د ننګرهار ولایت یم او راغلی یم لغمان ته چکر ته او شکر دی وګرځېدو ښه د لغمان امنیت هم ښه ټایټ دی او شکر د پولیسو نه هم راځي او بس هېوادوال ټول کولی شي چې ډاډه بس دلته ننګرهار ته هر ولایت 40 ولایتو کې ډاډه وګرځي، خبره انشاءالله نشته. حسین آغا یم د لغمان د ولایت یو دکاندار، د جلبۍ دکان لرم او خجور مټیان جلبۍ خرڅوم. دغه ځای کې کار کوو، بس دولت نه راضي استو. وحیدالله یم د لغمان ولایت څخه د مرزیو په دې زړه ډک د سبزي کاروبار کوو او دا د خپل د امنیتي دفاعي ځواکونو نه ډېر خوښمنه سو چې زمونږ هر وخت زمونږ پوښتنه کوي چې تاسو څه مشکلات لرئ نه لرئ، نو زمونږ دا ټول مشکلاتونه حل کېږي. پولیس زمونږ د ګزمې دپاره زمونږ د امنیت دپاره وځي. دې سبب به تل داسې بقا لري وطن، په سر دستار د امن او حیا لري وطن، څه زیب لري، زینت لري، ښکلا لري وطن، څه زیب لري. زه شمس الرحمن د لغمان اوسیدونکی، د واخان سوپر سټور مسؤل. نو انشاءالله موږ د خپل امنیت، د خپل دولت او د خپل ملت نه ډیر زیات راضي او خوښ یو چې همیشه څلېرې ساعته موږ هم په خدمت کې یو. زمری علی د لغمان ولایت
د مرکز پورې اړوند ده د نوري د کلي اوسیدونکی. موږ د امنیتي چارواکو نه ډېر راضي او ډېر ترې نه خوښ یو. 24 ساعت د موږ په خدمت کې دي. انساني نه پیدا کیږي په علم او جهاد کې انساني نه پیدا کیږي. تاریخ پدرس جهان کې د بریا لري وطن. تاریخ پدرس جهان کې د بریا لري وطن. په سر دستار د امن او حیا لري وطن. سرزیب لري زینت لري ګولا لري وطن. قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ، ښه راغلاست. یو ځل بیا په سمسور لغمان کې خلک یې په دین او هیواد باندې مین دي. زړور ځواکونه ولاړ دي او هغه څه کوي چې ولس باید آرام واوسي. په لارو کوڅو او د هیواد په هر ګوټ کې دوی امنیت نیولی تر څو هیوادوال او هیواد په امن واوسي. راځئ له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړو د امنیت په برخه کې تر څو امنیت لا ډاډمن سي. شعر شعارم الله اکبر نور مزارم الله اکبر در کارزارم الله اکبر در صف اعداد در خط و انشاد دار و ندارم الله اکبر. د ولایت له مرکز څخه تر ولسوالیو پورې د امنیتي ځواکونه او د خلکو د ساتنې او خدمت لپاره شپه او ورځ هڅې کوي. همدا امنیت دی چې اوس د لغمان په لرو پرتو سیمو کې هم د پرمختګ نوې دروازې پرانستل شوې دي. السلام علیکم. جوړ یاست؟ خیرات ده؟ کوم ځای نه راغلی؟ خیر اړینه. چیرې ځې؟ کابل ته. خپله د کوم ځای؟ نورستان. نورستان کې د کوم ځای؟ دوه ولسوالۍ. تذکره لري؟ بله. خیر لاړ شه. باشد کنارم الله اکبر شعر و شعارم. مو همیشه انشالله گولده درد دیتم که هر وان سخاطره همه همیشه ویلو جه همه آمادوی است که هر نگابله انشالله. ټول ولس ته دا ډاډ او اطمینان ورکوم که باد وي که باران وي که هر رقم حالات وي که شپه وي که ورځ وي که ګرمي وي که یخني وي موږ د دوی خدمت کې یو. موږ دا هیله او امید او ارزو ده چې دوی په اطمینان او په خوشحالۍ کې خپل ژوند زندگی خپل روزمره کارونه وکړي. نو موږ همیشه دوی په خدمت کې یو. نوم مې ضیاء الرحمن د لغمان ولایت دی خاص ځواکونو یو تن مجاهد. هیوادوالو ته مې دا پیغام ده چې په هیواد کې امن ده، خصوصا په لغمان کې امن ته راشئ، هر کله راشئ. د چکر او د میلو وخت ده، بس هر وخت راشئ. موږ چې ژوندي یو انشاءالله هیڅ مشکل نشته ده. امن د هیواد هر کله دی راشئ هیوادوال. چشم دشمن در قلب میهن عز و وقارم الله اکبر. د فرشغان په نامو نوې ولسوالۍ رامنځته کېدل د سیمې خلکو ته د اسانتیاو او ښه مدیریت د لا پراخو خدماتو زیری دی. په کار پوهېږم مسلکي یم خپل ځان جوړوم. عزم مې کړی دی دوران افغانستان جوړوم. عزم مې کړی دی دوران افغانستان جوړوم. په کار پوهېږم مسلکي یم خپل ځان جوړوم. بل لور ته د نجونو لپاره د نوي مکتب جوړېدل د علم زده کړو پر لور یو مهم ګام بلل کېږي. هغه ځای چې راتلونکی نسل پکې د پوهې رڼا ترلاسه کوي او د هیواد د آبادۍ لپاره چمتو کېږي. د وخت ګورګین ته به مري په سپینه توره وهم.
د وخت ګورګین تبا مری پسپنا تور وهم زب تاریخ د ملالۍ او میرویس خان جوړوم زب تاریخ د ملالۍ او میرویس خان جوړوم عزم کړی د دوران دا خو داسې ده چې ټول دنیاوالو ته معلوم ده د افغانستان خلکو ته معلوم ده چې په ټول افغانستان کې الحمدلله هر هفته هر ورځ هر میاشت په هر ولایت کې مختلفې پروژې پلي کیږي او کارونه عملا شروع دي الحمدلله په لغمان ولایت کې بالخصوص چې زه راغلی یم یعنی د لسګونو د سلګونو پروژو موږ شاهدان یو چې موږ یې په خپل لاس باندې افتتاح کړې او عملي بڼه مو ورکړې ده لکه د استنادي دیوالونه دي سړکونه جوړول دي پلونه جوړول دي لکه دا نن تاسې ولیدل موږ نن هم تللي د یوې افتتاح دپاره چې یو مکتب هم په سلګونو لکو روپیو باندې یعنې جوړ سو او دا یو خبره به زه وکړم دغه د موږ الحمدلله په لغمان ولایت کې هماهنګي ډېره ښه جوړه ده موږ کوشش کړی ده او بیا هم کوو چې د مؤسساتو څخه موږ کار اخیستی ده او د ولایت یعنی اداره امارت اسلامي هم کوشش کوي چې خلکو ته عمل منفعه کارونه وکړي د صحت په بخش کې هم کارونه کړي دي کلینیکونه هم جوړ کړي دي او همدغرنګه د فواید عامې په بخش ته به راسو سړکونه هم جوړ کړي دي پلچکونه هم جوړ کړي دي یعنی داسې یو نمونه به درته وایم تاسې وینئ چې د لغمان ولایت ته داخلیږئ چې په لسګونو میلیونه روپیو باندې دلته تخمینا 250 میلیونه روپیو په اندازه باندې دغه عمومي سړک موږ جوړو دا یو غټ مثال ده او همدارنګه یو سړک د موږ کوشش کوو چې پرخجان په دغه کې ولسوالۍ له نورو ولایاتو سره ونښلو نو هلته هم کارونه روان دي نو د ولس اعتماد په موږ باندې په امارت اسلامي باندې 100% ده ځکه تاسو ته معلومه ده موږ د ولس ته دا اطمینان ورکاو چې موږ به استقلال او ازادي حریت راولو دا معلومه ده الحمدلله امارت اسلامي یو آزاد او مستقل حریت په ازادۍ یو امارت اسلامي راغلی او موږ ولس ته دا ډاډ او اطمینان ورکړی په دا 20 کاله جهادي بهیر کې چې موږ به اسلامي نظام راولو چې د موږ د افغانستان خلک 40 کاله دغه ارزو دغه امید دا ارمانو چې خدای موږ ته اسلامي نظام راولي الحمدلله نن موږ تاسو وینو سراسر په ټول افغانستان کې یو ښایسته اسلامي نظام حاکم ده او بل ولس ته موږ دا اطمینان او ډاډ ورکړی چې موږ به سراسر افغانستان کې ښه امنیت راولو موږ وینو چې د جلال آباد خلک کندهار ته ځي د کندهار بدخشان ته ځي مزار ته ځي لغمان ته راځي بیا بالخصوص تاسو ولیدل چې په دغه خوشحالیو کې لکه اخترونه دي په دغه رخصتیو ورځو کې د لغمان خلک مزار ته ځي د مزار دلته راځي جنوبي ولایت له دې نه به هم زیات راغلي 90,000 خلک یوازې لغمان ته راغلي نو دا یو ښه امنیت دلیل ده او د ښه امنیت ښکارندوی ده موږ تاسې ته ټولو هیوادوالو ته یو ډیر مشفق ډیر مهربانه ډیر له ترحم څخه ډک زعیم امیر المؤمنین حفظه الله الله جل جلاله را کړی او د ده همیشه دا کوشش ده او همیشه مسئولینو ته دا سپارښتنه ده چې ولس ته به سهولت راولي ولس ته به دین رسوي ولس غږ به اوري د ولس په مخ کې به د تاسې دروازې خلاصي نو موږ کوشش کوو چې د امیر المؤمنین دغه پیغام ته لبیک ووایو او موږ کوشش کوو چې د ولس خادمان اوسیږو په صحیح معنا باندې او کوشش کوو چې دغه مسؤلیت په صحیح معنا باندې سرته ورسوو نو د ولس څخه مو دغه غوښتنه ده چې 20 کاله تاسې موږ سره اوږه په اوږه ولاړ وئ دومره قربانۍ هم د دې هدف او د دې نظام د راتلو دپاره ورکړي دي نو دغه مې غوښتنه ده چې د دې نظام د حاکمیت او د تل تر تله چې قائم و دائم اوسیږي له خپلو مسؤلینو سره خپل امارت اسلامي سره اوږه په اوږه ودرېږئ تر څو موږ دغه مشکلاتو نه خلاصو او عمل منفعه کارونه وکړو او همیشه د دې ښایسته امنیت څخه او د اسلامي نظام څخه برخمن اوسیږو زما هیواد د زما خاوره ده زما اختیار دی زما هیواد د زما خاوره ده زما اختیار دی قدرمنه په دې اړه باندې به داسې درته وایم چې په لغمان ولایت کې الحمدلله ثم الحمدلله 100% کې امن ده او ډېره ښه د امن فضا ده
د لغمان ولایت قدرمن ولسونه د جهاد په دوران کې هم د خپلو امنیتي مجاهدینو سره او دوی اوږه په اوږه باندې ولاړ وو. د جهاد په دوران کې ډېر تکلیف او زحمت موږ سره د قدرمنو ولسونو ویسته او اوس هم لله الحمد د ولسونو د ملاتړ په هغه باندې لله الحمد په لغمان ولایت کې 100% کې امن ده. قدرمنه په دې اړه به درته داسې وایم چې د مخدره مواد خو لله الحمد په لغمان ولایت کې کوکنار بالکل منځه وړل شوي دي، صفر دي. کوکنار بالکل الحمدلله په لغمان ولایت کې تاسې به سفرونه ولسوالیو طرف ته هم کړي چې څومره ولسوالۍ دي په ټولو ولسوالۍ کې موږ یو جریب ځمکه هم چا کوکنار نه ده کرلی. قدرمنه په دې اړه باندې به درته داسې وایم چې کله فتح راغله او د فتح نه بعد کې بیا چې دغه نظام جوړ شو، نظم و ترتیب جوړ شو، دغه نه بعد کې په ننګرهار ولایت کې موږ د پولیسو چې کوم تربیوي مرکز ده د پولیسو چې څومره مجاهدین دي هغه موږ ټول هغه تربیوي مرکز ته لیږلي، هلته ټریننګ شوي، هلته ورته استادانو زحمت او تکلیف په باندې ویستی، ملګري هلته ټول روزل شوي دي. او داسې په لغمان ولایت په داخل د قمندانۍ کې هم موږ د ننګرهار ولایت نه استادان دلته وخت په وخت باندې غوښتي، کابل نه غوښتي، دلته ملګرو ته سیمینارونه ورکړي دي او ملګري الحمدلله ټول روزل شوي، تربیه شوي دي. اوس موږ ملګري داسې به انشاءالله په حوزه ولسوالۍ کې پاتې نه وي چې هغه ټریننګ نه اخیسته. د استخباراتو قدرمنو مجاهدینو سره او د اردو قدرمنو مجاهدینو سره مشترکه پلانونه لرو او ډېره ښه همغږي لرو خپل منځونو کې سره. نو دغه په اړه باندې د استخباراتو قدرمنو مجاهدینو سره موږ امنیتي پلان لرو چې په ولسوالیو او په ساحو کې حوزو مرکز په ساحو کې دواړه مجاهدین په شریکه باندې دوی ګزمې کوي او دلته سیار چک پینونه دوی ایجادوي او وخت په وخت باندې دوی په ساحو کې د سپینګیرو علما کرامو مجاهدینو سره مجلسونه کوي. نو لله الحمد د مجاهدینو په هماهنګۍ باندې د ناقانونه وسلوالو په مخنیوي کې ښه جدي اجرات هم کړي. الحمدلله تر اوسه پورې په لغمان ولایت کې دغسې څوک نشته چې هغه د په یو ارګان پورې مربوط نه وي او هغه د مسلح ګرځي او هغه د په منطقه کې نامني پیدا. لله الحمد بالکل د اطمینان فضا ده او امن ده او د ملګرو ترمنځ ډېره ښه هماهنګي ده. مونږ پیغام دا ده چې د جهاد په دوران کې تاسې خپلو قدرمنو مجاهدینو ورونو سره، خپلو بچیانو سره، خپلو زامنو سره شپې ورځې اوږه په اوږه باندې ولاړ وئ، د الله د دشمنانو په مقابله کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړئ، نه ستړي کېدونکې قربانۍ هم ورکړې. نو اوس هم موږ د قدرمنو ولسونو نه غوښتنه دا ده چې په دې امن په راوړلو کې موږ سره چې څنګه دوی ولاړ دي همداسې دوی د موږ سره ټول عمر ولاړ وي او د خپل مجاهدینو سره دی ولاړ وي، خپل مجاهدینو سره د دوی همیشه همکاري کوي، خپل مجاهدینو بچیانو ورونو ته د دوی همیشه مشورې ورکوي. او موږ د ولسونو نه دا غوښتنه چې امن په راوړلو کې د جهاد په دوران کې د اسلامي نظام په راوړلو کې چې دوی څومره رول لوبولی هغسې رول دی په امن په دې راوړلو کې هم موږ سره رول ولوبوي. او مجاهدین د دوی بچیان دي، د دوی په خدمت کې دي، همیش موږ د دوی خدمت کړی او دوی نه ځان قربان کړی او بیا هم ته قربانو. عزم کړی د دوران افغانستان جوړوم. لغمان یوازې د امنیت او پرمختګ نوم نه دی بلکې د طبیعت د ښکلا او ټاټوبی هم دی. شنې درې، بهیدونکي سیندونه، ښکلي باغونه، د غرو ارامه فضا هر لیدونکی ځان ته راکوي. دلته خلک په کرنه، تجارت او ورځنۍ کارونو بوخت دي. بازارونه تر ناوخته پرانیستي وي او د شپې ژوند هم د امنیت په فضا کې عادي جریان لري. همدا ډاډ او باور دی چې ولس یې له امنیتي ځواکونو خوښ او راضي ساتلي دي. ځانګړي ځواکونه د هیواد د امنیت مهمه برخه ګڼل کیږي. په لغمان کې د خلکو ترڅنګ ولاړ دي او د ولس د آرامۍ او ثبات لپاره نه ستړي کېدونکي هڅې ترسره کوي. عزم کړی د دوران افغانستان جوړوم. عزم کړی د دوران افغانستان جوړوم. نن لغمان د امن، پرمختګ، خدمت او ولسي همغږۍ هغه انځور وړاندې کوي چې د یو روښانه باثباته افغانستان هیلې پیاوړې کوي. د دوران افغانستان جوړوم. عزم کړی د دوران افغانستان جوړوم. پکار پوهیږم مسلکي یم خپل ځان جوړوم. عزم کړی د دوران افغانستان جوړوم. عزم کړی د دوران افغانستان جوړوم.
قدرمن لیدونکو دغه و د لغمان ولایت راپور چې تاسو ته مو وړاندې کړ. هر ځای مو چې شکمنې کړنې لیدلې نږدې پولیسو ته احوال ورکوي تر څو پر وخت مخنیوی وسي. تر بیا چې ستاسو حضور ته حاضرېږم تاسې په لوی الله سپارم. هر ځای چې وایي دا معنا خوشحالیانو ډکې شېبې ولري.